ما ستا کوم داسې دیدن دی قضا کړی چې د سترګو په دوزخ راکې عذاب ډېر بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو اوریدونکو د کیمرامین اسد الله هجران سره زه ډاکټر عربستان مومن. د پروګرام نوم دی بله ډیوه. میلمه دی را سره جاوید فضا. نیکې هیلې او سلامونه مې قبول کړئ. په یوټیوب باندې زموږ چینل دی بله ډیوه، سبسکرایب یې کړئ او ملګرو سره شیر کړئ. په فیسبوک باندې زموږ پاڼه ده بله ډیوه، شیر یې کړئ، ملګرو سره شریک کړئ او کمنټس پې ورکړئ او چې د شاعرانو د حوصله سره جګه شي. نن موږ سره جاوید فضا صاحب میلمه دی. یو تپوس نیم تې کوو، هغې نه پس به بیا دوی نه کلامونه اورو، ځکه چې بیا به ټیم تاسو نه هم خراب شي او موږ نه به هم خراب شي چې زر تر زره تاسو ته ویډیو ورسي. نو جاوید فضا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. عربستان صاحب ډېره مننه کوو چې تا موږ له وخت راکړو. مهرباني یار، ډېره مننه. شاعري تقریبا څومره وخت نه کوئ او رومانوي شاعري هم پکې ډېره کړې ده، قوم پرستي ده پکې، وطن پرستي ده پکې. یاره شاعري خو تقریبا چې 2017 نه ما آغاز کړی دی او رومانیت هم شته انشاءالله کلام کې او په وطن پرستۍ باندې هم غزل لیکو. تاسو کومې سیمې سره تعلق ساتئ؟ د ضلع مومن تحصیل دمزي باروخیلو سره تعلق ساتو. تعلیم هم شته؟ او جی تعلیم تقریبا چې پیسې هم کړې ده او باقي هم بس پرایویټ انویشن کړی دی چې خپل خواري کوو، خپل غریبي هم ورسره کوو، کار روزګار. ډېره ښه خبره ده. موږ له پروګرام دپاره څه راوړي د خیره څه؟ بس ما ګوټ شعرونه غزلې راسه شته انشاءالله چې ستاسو مخې ته. ارشاد ارشاد. د غزل مطلع عرض کومه چې ارشاد. زما د ساده ژوند او ملنګۍ په تماشه وه، زما د ساده ژوند او ملنګۍ په تماشه وه، د هغه بام د سره یو جنۍ په تماشه وه. ډېر زما د ساده ژوند او ملنګۍ په تماشه وه، د هغه بام د سره یو جنۍ په تماشه وه، چې تار به مې لمن لره پیدا کستن به نه وه، چې تار به مې لمن لره پیدا کستن به نه وه، دنیا ټوله زما د غریبۍ په تماشه وه. ډېر ښه ارشاد ارشاد. چې تار به مې لمن لره پیدا کستن به نه وه، دنیا ټوله زما د غریبۍ په تماشه وه، په خپل یو ارمان پسې بېواره وخت کې توی کړي، په خپل یو ارمان پسې بېواره وخت کې توی کړي، یو پیغله د یو پیغلې د ډولۍ په تماشه وه. ډېر ښه. په خپل یو ارمان پسې بېواره وخت کې توی کړي، یو پیغله د یو پیغلې د ډولۍ په تماشه وه. زه پوه شوم چې حسن د دنیا کړه متاثره، زه پوه شوم چې حسن د دنیا کړه متاثره، نور نه پیږم بیګا د یار سپوږمۍ په تماشه وه. ډېر ښه. زه پوه شوم چې حسن د دنیا کړه متاثره، نور نه پیږم بیګا د یار سپوږمۍ په تماشه وه. ډېر اعلی. جاویده غریبۍ درمانې نورې کانې پرېښوي، جاویده غریبۍ درمانې نورې کانې پرېښوي، جاویده ستا د ستړي زندګۍ په تماشه وه. دغه غزلې ډېر ښه دی. بل څه شی شعرونه دي د غزل چې ارشاد. پوهېږم نه چې ما په کومه یو ګناه وژني، پوهېږم نه چې ما په کومه یو ګناه وژني، زما قاتل زما په سر ولاړ دی ما وژني. ډېر ښه. دا خلق د کمې نظریې قایل دی شر خوروي، دا خلق د کمې نظریې قایل دی شر خوروي، دا چې جومات کې په منبر باندې مولا وژني. ډېر دا خلق د کمې نظریې قایل دی شر خوروي، دا چې جومات کې په منبر باندې مولا وژني. او د کوټه سرو په څوکو باندې به موږ څه وکړو، د کوټه سرو په څوکو باندې به موږ څه وکړو، موږ خو د ورځې وژني، موږ خو په رڼا وژني. ډېر اعلی. دغه شعرونه یو غزل را سره بل دی چې تاسو نظر یې کوم چې ارشاد. د هغې نه مخکې یو څو شعرونه دي ارشاد چې صوفیانه غونته رنګ راوړي، چې پام کوه چې دې کعبې ته لاړې قدرې توک نه کړي، پام کوه چې دې کعبې ته لاړې قدرې توک نه کړي، دا کعبه خلیل په تکلیفونو جوړه کړې ده. ډېر مزیدار، ډېر اعلی، بهترین. پام کوه چې دې کعبې ته لاړې قدرې توک نه کړي، دا کعبه خلیل په تکلیفونو جوړه کړې ده. ډېر اعلی. او خوار شئ پښتنو ځان پرې راټول کړئ، منځ له مه ورځئ،
خوار شئ پښتنو ځان ترې راټول کئ منځ له مه ورځئ لوبه یې زمونږ په سرونو جوړه کړې ده. ډېر بهترین، ډېر اعلی. او زه تا ته را په زړه کې غل ته ما ته را په زړه کې غل، زه تا ته را په زړه کې غل ته ما ته را په زړه کې غل، موږ ته مسله بدو نیتونو جوړه کړې ده. ډېر غزل له راځمه چې ارشاد د هغې نه مخکې یو شعر دی، ډېر ښه شعر دی چې په پورې وره مې د بچي مستقبل څنګه جوړ شي، په پورې وره مې د بچي مستقبل څنګه جوړ شي، او که مکتب ته ځي په لاره کې به مونه ښخ دي. یو ځل بیا ووایه. په پورې وره مې د بچي مستقبل څنګه جوړ شي، او که مکتب ته ځي په لاره کې به مونه ښخ دي. بل روماني غزل دی چې مینه مې پرېښې خلاصه شوې د زاواله یمه، دا ولې؟ مینه مې پرېښې خلاصه شوې د زاواله یمه، ته مې اوس نه پېژنې زه ستا مینهواله یمه. د دې مولا په تعویذونو مې اعتبار نشته، د دې مولا په تعویذونو مې اعتبار نشته، زه خو لا هغسې جانان پسې لیواله یمه. ډېر ښه، ډېر ښه. او زما ډولۍ د جنازې په شان خاموشه یوسئ، زما ډولۍ د جنازې په شان خاموشه یوسئ، زه په پښتو کې ګنډل شوي کلیواله یمه. ډېر اعلی، ډېر بهترین. زما ډولۍ د جنازې په شان خاموشه یوسئ، زه په پښتو کې ګنډل شوي کلیواله یمه، او زه غریبۍ د ملنګۍ سعادت کړی یم، زه غریبۍ د ملنګۍ سعادت کړی یم، زه په اختر کې په زړو جامو خوشحاله یم. ډېر ډېر ډېر. فضا مې لاړې د یارۍ نه رلاس ووینځلو، فضا مې لاړې د یارۍ نه رلاس ووینځلو، تشو غمونو کې زه ښه ملاماله یم. ډېر اعلی. دا غزل و چې د دې نه مخکې یو څو شعرونه دي چې هم ستاسو نظر کومه چې دومره پوه شوم چې ته لاړلې جانانه، دومره پوه شوم چې ته لاړلې جانانه، په راتلو دې پوه نه شومه جناب. سر یې زما غېږ کې په داسې هنر ایښې لکه پرخه چې پرته وي په ګلاب، سر یې زما غېږ کې په داسې هنر ایښې لکه پرخه چې پرته وي په ګلاب، ما ستا کم داسې دیدن دی قضا کړی چې د سترګو په دوزخ راکې عذاب. ډېر ښه، ډېر ښه. ما ستا کم داسې دیدن دی قضا کړی چې د سترګو په دوزخ راکې عذاب. یو غزل له راځم چې کومه د جړه یوه شیبه په ماښامي کې، کومه د جړه یوه شیبه په ماښامي کې، په ما باندې راځي یوه چپه په ماښامي کې. ډېر ښه. زه خپلې غریبۍ آرام ته نه یم لا پرېښې، زه خپلې غریبۍ آرام ته نه یم لا پرېښې، زه اوس هم بلوم ځان ته ډیوه په ماښامي کې. ډېر ښه، ډېر ښه. دا شعر خو بیا ووایه. زه خپلې غریبۍ آرام ته نه یم لا پرېښې، زه اوس هم بلوم ځان ته ډیوه په ماښامي کې، او خفه نه شي جانانه ځان له بل جانان پیدا که، خفه نه شي جانانه ځان له بل جانان پیدا که، اوس ما درنه ویستلې د توبه په ماښامي کې. ډېر بهترین، ډېر ښه. او چې خاندم په ژړا شمه چې جاړم په سلګو شم، چې خاندم په ژړا شمه چې جاړم په سلګو شم، چې کله هم را یاده شي هغه په ماښامي کې. ډېر ښه، ډېر ښه. او اخیرنی مختار کومه چې ای خیر دی لیونی د خپل پیزا خبر دی اخله، ای خیر دی لیونی د خپل پیزا خبر دی اخله، ای خیر دی ای کله کله اخله اندازه په ماښامي کې. ډېر ښه. نو دغه شعرونه تاسو مونږ نظر کړو سو به پکې نور بل هر څه نشته. زه انشاءالله العزیز چې ژوند دي د خیره سا او الله ژوند راکړو نو پروګرامونه به کوو، دا به دغسې جاري سو پورې موږ ژوندي انشاءالله العزیز. موږ راوتي دي ته یې پېښ شوې چې ته په لالچ دپاره نه یې راوتې، دغسې موږ وایي چې هغه ملګري هم دي ښایسته لیکلي کړي دي، په کور کې امانت کړي دي، سنبال کړي دي، موږ وایي چې هغه موږ دنیا ته وښیو انشاءالله العزیز چې خلک یې خوښوي. ناظرین دغه زموږ کوشش و تاسو ته وړاندې کړو، حسب معمول هماغه یو خبره ده چې رای به پرې تاسو ورکوئ. ستاسو تنقید حق دی، که تاسو تنقید کوو د اخلاقو دایره کې تنقید وکړئ چې موږ اصلاح وکړو خپله، داسې نه چې موږ صحیح روان یو، موږ تکړه یو، موږ دومره قابل یو، موږ کې هم خامۍ نشته دی. کوم تنقید ستاسو پاجټیو تنقید یې وکړئ، موږ به اصلاح وکړو د هغې ستاسو تنقید سر په سترګو. او که زموږ پروګرامونه ښیي نو تاسو پرې ښایسته ښایسته رای ورکړئ، د دې شاعرانو حوصلې جګې کړئ. نو په دې زمانه زه اوس تاسو نه اجازت غواړم. زه یم ډاکټر عربستان مومن، د کیمرامین اسدالله هجران سره مې منډې ګنداو د الله په امان.